د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مسؤلینو د شکایتونو د اوریدو قانون په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. د شکایتونو د اوریدو قانون د توشیح په اړه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مسؤلینو د حکومت د رسنیو مرکز کې د یو خبري کنفرانس پر مهال له رسنیو سره په خبرو کې وویل د شکایتونو د اوریدو قانون چې د عالی قدر امیر المؤمنین له لوري په 2 فصلونو او 23 مادو کې توشیح شوی چې د مظلومو کسانو شکایتونو ته د رسیدنې او د هغوی له حقونو نه به د دفاع زمینه برابر کړي. اوس الحمدلله د شکایتو د اوریدلو لپاره یو قانون د امیر المؤمنین حفظه الله رعاه تعالی د خوا څخه توشیح شوی او دغه قانون یې د امر بالمعروف نهي د منکر او سم شکایاتو د شکایاتو د معینیت بخښت ورکړی چې دا په 2 فصلو کې او په 23 مادو کې تصنیف شوی دی. ان شاء الله تعالی دغه قانون د رویه به د ټولو مسلمانانو مظلومانو شکایتونه په آزاد فضا کې بیل عنف بیل پر چا باندې تشدد اورو او د هغوی شکایتو جبران وکړو. د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو د اوریدو مرستیال شیخ سید علي صدیق الله وویل د تیرو کلونو په پرتله د شکایتونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. په وینا یې د اسلامي امارت د واکمنېدو په اول کال امر بالمعروف وزارت په کابل کې 15,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو اوس مهال یاد شمیر 1900 ته راښکته شوی دی. تقریبا په هغه کال کې 15,000 شکایتونه وو. سږ کال الحمدلله چې ولس او حکومت سره پوه سو په خوی او بی باندې سره بلد سو د شکایتو کچه په کابل کې راکښته سو 1900 شکایتو ته راورسېدو، همدارنګه په ټولو ولایتو کې. په ورته مهال د یاد وزارت د شکایتونو اوریدو رئیس مولوي موسی کلیم عاصم د خبرو پر مهال دغه قانون ځینې مادې له خبریالانو سره شریکې کړې. 21مه ماده د وزارت د شکایتونو د اوریدلو موظفین مکلف دي له شاکي سره نیک چلند وکړي. 2مه فقره که چیرې شاکي د شکایت د وړاندې کولو په وخت کې احساساتي وي او په تیزو الفاظو خبرې وکړي چې موجب د حد او تعذیر نه وي، د شکایتونو د اوریدلو موظف مکلف ته چې صبر او زغم وکړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مسؤلین زیاتوي د یاد قانون تطبیق به د مظلومو کسانو شکایتونو ته د رسیدنې او د هغوی له حقونو څخه به د دفاع زمینه برابر کړي چې له امله به یې ولس او حکومت نور هم سره نږدې شي.